اهل هوا ډیر خطرناک خلک دي. افرأيت من اتخذ الهه هوا واضله الله على علم. پیژنې هغه انسان چې خپل مطاع او معبود هوا ګرځولې ده، د خپلې خېټې تابع دی. واضله الله على علم دو معنی لري. ګمراه کړی د لره باری تعالی على علم موافق د هغه علم چې فیصله په ازل کې شوې ده، او یا على علم مع علم. هغه سړی چې د خېټې تابع دی، د هوا تابع دی، او هغه سره د علم ګمراه شوی دی، هغه سړی وپېژنه چې علم لري او ګمراه. څومره غیر مقلدین چې دي، دا هم مقلدین د دې زمانې د ملیانو دي. خو عجیبه ده چې د امام ابو حنیفه په ذات بې اعتماده دی او د خپلې زمانې په یو خرڅ شوي ملا اعتماد لري. عوامم الیدي شو، ټانګېوالم الیدي شو. شیخ حسن جان صاحب به خندل، هغه به ویل وی اهل فقه هغه چې په فقه پوهېږي، اهل قرآن هغه چې په قرآن پوهېږي، اهل حدیث هغه چې په حدیثو پوهېږي. امام بخاري الیدیسو، امام مسلمو، امام ترمذیو، ابو زرعة الرازیو، ابو حاتم الرازیو، دا لوی لوی ستنې وي چې 6 لاکه او 8 لاکه او 10 لاکه حدیث به یاد وي. شیخ حسن جان صاحب ویل وی اوس یو ټانګېوالي ټانګه به چلی، تپوس ته وي چې ته څه شی جزال حدیث ما دا مال حدیث 2 ټکي حدیث باندې به نه پوهېږي، دی مال حدیث شي. معزز اهل حدیث د مسلک نوم نه دی. اهل حدیث د اهل السنه والجماعه دا جماعت څو ډلو باندې تقسیم شوی دی. یو ته اهل فقه دي مجتهدین، یو ته اهل حدیث دي ائمه محدثین، یو ته اهل التفسیر دي، یو ته اهل د طریقت او د تصوف دي. دا ټول لره جامع نوم اهل السنه والجماعه. امام ابو حنیفه باندې بیا اعتماد نشي. معزز ډیر غټ خدمت درته کړی دی، د علم نمونه وه، د تقوا نمونه وه، د زهد او د ورع نمونه وه. هغې تفصیل کې زم یو طولاني بحث دی.